د یو بېوزله بزګر عبرتناکه کیسه. وایي یو عالم د خپل شاګرد سره په پلو کې روان و. د تګ په جریان یې په زړو بوټانو سترګې ولګېدې. په دې باوري شول چې دا بوټان د کوم بزګر دي او دلته پټیو کې کار کوي، او کله چې کار خلاص کړي خامخا به د بوټانو پسې راځي. شاګرد خپل استاد ته وویل خوښه دې نه ده چې دا بوټان له دغه بزګر څخه پټ کړو. کله چې بزګر راشي وبه ګورو چې څه عکس العمل ښایي. دا چې استاد یې ډېر ځیرک او هوښیار و. خپل شاګرد ته یې وویل موږ ته دا په کار نه ده چې د چا په خفګان یا ستونزه کې خپله خوښي ولټوو، خو ته مالداره یې او کیدای شي د ځان لپاره خوښي غواړې، نو ته داسې وکړه چې د همدې فقیر په بوټانو کې څه نغدې پیسې کېږده او بیا ورته پټ شه چې فقیر څه عکس العمل ښایي. شاګرد په دغه مشهورې حیران شو او تعجب یې وکړ. بیا یې د بزګر په بوټانو کې څه نغدې پیسې کېښودې. استاد او شاګرد دواړه د ونې شاته پټ شول چې د بزګر عکس العمل وګوري. څو دقیقې وروسته بېوزله بزګر د پټیو د کار له ختمېدو وروسته راغلو. جامې یې پاکې کړې، لاړ چې بوټان په پښو کړي. کله چې یې پښه په بوټ کې کېښوده، پښه یې په بوټ کې په څه شي ولګېده. کله چې له بوټ څخه راوایستې ویې لیدل چې نغدې روپۍ دي. بل بوټ یې چې وکوت ګوري چې په هغه کې هم روپۍ ایښي دي. بزګر روپیو ته ښه په ځیر او فکر کتل چې هسې نه څوک راسره ټوکې وکړي. بیا یې اخوا دېخوا وکتل، خو هېڅوک یې هم تر سترګو نه شول. بزګر روپۍ په جیب کې کېښودې او په ګونډو کېناست. په ژړغوني نظر یې د اسمان په طرف وکتل. بیا یې په لوړ غږ سره داسې وویل یا الله زه ستا شکر کوم، زما ښځه ناجوړه وه او ماشومان مې وږي وو او ډوډۍ مې نه لرله. زه دې هم وژغورلم او زما ماشومان دې هم له هلاکته وژغورل. په بزګر همداسې وخت تېر شو. اسمان ته یې کتل او ژړل یې د دې الهي ورکړې په بدل کې. دغه حالت او کار په شاګرد ډېره اغېزه وکړه. سترګې د خوښۍ له اوښکو ډکې شوې. بیا ورته خپل استاد وویل آیا اوس خوشحاله نه یې له هغه څخه چې بوټان دې ترې پټول؟ شاګرد یې په ځواب کې داسې وویل بېشکه داسې درس مې حاصل کړ چې ژوندی یم هېر به یې نه کړم. شاګرد زیاته کړه او ویې ویل اوس د هغه کلمو په معنا پوه شوم کوم چې له دې مخکې په خپل ژوند کې پرې نه پوهېدم، چې یو چاته ورکول ډېره خوښي ورکوي او اخیستل ترې خوښي اخلي. بیا استاد وویل ورکړه وپېژنه په څو ډوله ده. د خپلې وسې برابره چاته بښنه کول ورکړه ده. د یو ورور په نشتون کې هغه ته دعا کول ورکړه ده. د یو چا عذر قبلول او خپل بدګمان اخیستل ورکړه ده.